د برخورد څلور طریقې د غیر مسلمینو او بيدینو خلکو سره ډیره ضروری ده چې موږ خپل نسلونو خپل اولادونو ته دا طریقې وروښیو. که دا بيدینه یا غیر مسلم کس یهود وي، نصارا وي، هندو وي او یا که هغه تش په نامه مسلمان وي چې په اسلام باندې عمل نه کوي. دا کیدای سي چې بالکل پردی کس وي یا یو گاونډی وي، حتی کیدای سي ستا زما ورور وي، خور وي، پلار وي، حتی مور وي، حتی ترور وي، د ترور زامن، د ترور لورانې، د تره لورانې، د ترور لورانې هم وي. د دې ټولو سره دغه څلور طریقې د راویه کولو دي، د برخورد دي. لومړی دعوت. ته به کوشش کوي چې دوی د ابدي اور نه راوباسي، د ابدي تباهي نه یې بچ کړي. د دغه راتلونکي مرګ نه څوک موږ نسو بچولی، خو هغه همیشنی هر ورځ والا مرګ چې په میلیونه وارې به دوی مري، له هغه نه یې موږ بچولی سو، چې هغه د جهنم. یعنې دوی به له ګمراهیانو نه هغه مکملې طریقې د ژوند کولو نه ته چې الله سبحانه تعالی نازل کړی ده، الیوم اکملت لکم دینکم ته برابرو. دومه طریقه د خیر رسول دي. موږ هر چیرې هر چاته کولی سو تر حد ضرورت پورې خیر ورسوو. که یو بيدینه یا کافر کس کوم درون بار نسی پورته کولی او ته یو لاس ورسره مرسته وکړې، نو الله سبحانه تعالی به تا ته حتما اجر درکوي. که یو بيدینه کافر کس یو 15 روپۍ ته د یو ډوډۍ یا یوې دوا لپاره اړتیا وي او ته ورسره دا مرسته وکړې، نو انشاءالله چې الله سبحانه تعالی د دې اجر او بدله درکوي. دریم معامله، یعنی ته کولی سې له یو یهود نه، له یو هندو نه مڼې، مالټې، سبزي واخلي او ته چې څه خرڅوي کولی سې په هغه یې خرڅ کړي، مګر دا اشیا باید طیب او حلال وي. څلورم دا چې که د تا مخه نیسي د هغه مکملې طریقې د ژوندون چې انسانانو ته د انسانانو رب نازل کړی ده، نو ته به یې مخې ته درېږي او یا به ورنه اجرت کړي چې دا جهاد ده. ډیره ضروري ده چې موږ دا برخورد له هر هغه نه عمل کوونکي مسلمان په نامه باندې چې مسلمان وي، له هغو سره او د غیر مسلمینو سره خپله کړو. یعنی څلور طریقې دي: دعوت، خیر رسول، معامله تجارتي حلال او یا جهاد. السلام علیکم ورحمت الله.